د ولس غږ راډیو خوږو او قدرمن اوریدونکو په خاص ډول د فکري راغون د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ او په دې هیله چې تاسو به یوه اونۍ په خیر سره تیره کړې وي. دا دی له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا هم د فکري راغون د خپرونې وخت را رسېدلی او موږ هم خوشحاله یو چې د خپرونې د وړاندې کولو لپاره حاضر شوي یو. قدرمنو اوریدونکو، د فکري راغون په خپرونه درته زه نور غفور زهیر پیل کوم. هیله ده خپرونه تر پایه پورې راسره وای. که تر پایه پورې مو ملتیا وکړئ نو په لټ کې به بیا هم د فکري راغون یا د فکري سمون په موخه ځینې مهمې مشورې او ځینې غوره ویناوې او نور مطالب هم واورئ. نور مو انتظار نه اوږدوم، دا تاسې او دا مهم خپرونه. ای ګرانه اوریدونکه، یا ای هغه څوک چې زما غږ اوري، ته ولې نهیلی یې؟ که ته نهیلی وې مه نهیلی کېږه، ځکه ته باید نهیلی نه شې. ته یو داسې څوک نه یې چې نهیلی شې، او نه ته یو داسې څوک پیدا شوی چې باید نهیلی شې. خو بیا هم که اندېښمن وې دا خبره واوره. که اندېښمن یې چې یوازې یم، پروا نه کوي، مهمه نه ده. دا هیڅ مهمه نه ده. که ته دې ته اندېښمن وي چې زه یوازې یم، که ته دې ته اندېښمن وي چې د ژوند په کړاوونو، مشکلاتو، ستونزو کې یوازې ګیر یم، پروا نه کوي. ځکه په پوره اعتماد سره ووایه چې هر څه به سم شي، خدای خو مهربانه دی او خدای خو شته که نه. دا کلمه ستا لپاره تر ټولو ډیره مهمه ده. دغه کلمه، همدغه جمله ویل او په همدې باندې اعتماد لرل، په همدې باندې باور لرل، همدې ته ورته خپله عقیده جوړول ستا لپاره د زرو تنو نه ډیره مهمه ده. ستا لپاره له زرو تنو نه ډیره مهمه ده او ستا لپاره ډیره قانع کوونکې ده او ستا لپاره ستا د نهیلۍ له منځه وړونکې ده. نو ته مه اندېښمن کېږه، ته مه نهیلی کېږه، ځکه ته باید نهیلی نه شې. ته یو داسې څوک لرې چې هغه تر ټولو سترو ځواکونو ستر ځواک دی. ته یو داسې څوک لرې چې هغه تر ټولو غنیانو ستر غني دی. او ته داسې یو څوک لرې چې هغه تر ټولو عدالت کوونکو څخه ډیر ښه عدالت کوونکی دی. ته یو داسې څوک لرې چې هغه د ټولو شتمنو څخه ډیر شتمن دی. او ته یو داسې څوک لرې چې هغه ستا په چارو باندې، ستا په کارونو باندې تر ټولو ډیر زیات ښه پوهه دی. ته یو داسې څوک لرې چې تر ټولو نورو زر او دقیق کولی شي ستا ستونزې او مشکلات حل کړي. نو ته هم داسې وکړه چې خپله پناه دې همدې رب ته یوسه. زه هم ستا لپاره زما او ستا رب یادوم، زما او ستا خدای در یادوم. نو ته هم خپله پناه خپل خدای ته یوسه، خپله پناه دې رب ته یوسه او هر څه له خدایه وغواړه. نو بیا درته وایم چې مه نهیلی کېږه. ته ولې نهیلی یې؟ که اندېښمن یې چې یوازې یم، پروا نه لري، په پوره اعتماد سره ووایه چې هر څه به سم شي، خدای خو شته که نه. ځکه ستا هر څه د خدای پورې تړلی دی. ستا ستونزې، ستا مشکلات، ستا کړاوونه، ستا ژوند، ستا خوښي، ستا غم، ستا خفګان، دا هر څه تا ته الله تعالی درکړي دی. نو ته د الله تعالی نه که غم کې وې، خوښي وغواړه. که ستونزو مشکلاتو کې وې، د الله تعالی څخه یې حل وغواړه. که په لوږه کې د الله تعالی څخه
مړه خېټه وغواړه، که قرضه وړی د الله څخه مال وغواړه. الله تعالی ستا پر ټولو کارونو باندې ډېر ښه پوهېږي. خو زمونږ او ستاسې یوازینۍ ستونزه دا ده چې مونږ د الله تعالی لاره هیره کړې ده. مونږ د انسانانو لار نیولې ده. مونږ د خپل حاجت کشا لپاره یا د خپل حاجت د رفع لپاره د انسانانو څخه هیلې لرو، د انسانانو څخه امیدونه لرو، د انسانانو څخه تمې لرو. دا ښه کار نه دی، ځکه هغه انسان، هغه شخص چې ته ورڅخه د یوې هیلې د پوره کېدو، د یوه کار ترسره کېدو، د یوه حاجت د پوره کېدو هیله لرئ، هغه خپله بلا ډېر حاجتونه لري، هغه خپله بلا ډېرې ستونزې لري، هغه خپله بلا ډېر مشکلات لري. نو ته ولې ځان سده جوړوې؟ ته ولې ځان کمکل جوړوې چې د یو داسې چا نه د خپلو مشکلاتو د حل غوښتنه کوي چې هغه خپله پکې ښخ دی، هغه خپله پکې ډوب دی؟ نو که نو تر ټولو ستر، تر ټولو ځواکمن الله تعالی تا هم د همغې کس په تمه پرېږدي چې ته پوه شه او همغه کس دې پوه شه چې ستا ستونزې حلولی شي او که نه. نو مه اندېښمن کېږه، مه نهیلی کېږه. که ستونزې لرې الله تعالی ته رجوع وکړه، که ستونزې لرې الله تعالی ته رجوع وکړه. خپل رب ته پناه یوسه، د خپل رب نه د ستونزو حل وغواړه، د خپل رب نه د ژوند سمون وغواړه او ما اندېښمن کېږه. که چیرې ته یوازې یې پروا مه کوه، ځکه ته یوازې یې نه. او په پوره اعتقاد او اعتماد سره ووایه چې هر څه به سم شي، ځکه خدای خو شته که نه. که په ژوند کې ډارېږې چې تجربه نه لرم، هیڅ خبره نه ده. که ته ډارېږې چې تجربه نه لرم، هیڅ خبره نه ده، هیڅ خبره نه ده. نه یوازې خپل ځان وازمایه. که ته په ژوند کې ډارېږې چې تجربه نه لرم، نو مه یارېږه او خپل ځان وازمایه، خپل ځان وازمایه. که نور څه نه وي، تجربه خو به ترلاسه کړې. نو ته خپل ځان وازمایه، خپل ځان وښایه. دې سره ته کولی شي چې ډېرې تجربې ترلاسه کړې، ډېر کارونه ترلاسه کړې. نو که هیڅ ونه کې، تجربه خو به حتما ترلاسه کې. که د خلکو له خندا څخه ډارېږې، نو په خپله ګرم یې. که ته د خلکو د خندا څخه ډارېږې، دا ته ومنه چې ته په خپله ګرم یې. ولې؟ ځکه چې که خلک تا پورې خندا نه پرېږدي، نو ته ولې د خلکو لپاره خپل کارونه پرېږدې؟ زمونږ او ستاسې په ټولنه کې دواړه ډېر منفي عادات دي، دواړه ډېر منفي عرفونه دي، دواړه ډېر منفي رواجونه دي. زمونږ یو نااهلتوب دا دی چې زمونږ اکثریت ځوانان چې خپله د خندا وړ وي، په نورو پورې خاندي. که څه هم موږ بار بار دا ویلي دي چې په خلکو پسې مه خانده، بلکې له خلکو سره وخانده. نو دا یو ډیر بد عادت دی چې زمونږ ځینې ډیر ځوانان، ځینې ډیر کسان چې هغه خپله د خندا وړ دي، په نورو پورې خاندي، په نورو پورې ملنډې وهي. او په مقابل کې ځینې هغه کسان چې دوی د نورو د خاندانه متاثره کیږي، بالاخره خپل کارونه پرېږدي. مثلا که یو څوک سهار وختي له کوره پاڅېږي او د ښوونځي په لور ځي، او یوه ډله نور خلک د ده په دې وختي تګ پورې خاندي، نو دی د دې اړ کېږي چې
وختي ښوونځي ته له تګ څخه انکار وکړي، له خپل ښوونځي یا خپل وختي تګ پرېږدي چې دا د دې کس په تاوان تمامیږي، چې دا د دې کس په زیان تمامیږي. نو داسې مه کوه. که د خلکو له خندا څخه ډارېږي نو په خپله ګرم یې، ځکه چې که خلک تا پورې خندا نه پرېږدي نو ته ولې د خلکو لپاره خپله یا په خپله کارونه په خپله پرېږدې. که داسې دې وکړل نو ته د خلکو د خندا ښکار شوې او تا په رښتینې ډول د خلکو د خندا لپاره ځان جوړ کړ. لکه مخکې مو هم په همدې ته ورته یو مثال وړاندې کړ چې یو کس سهار وختي د یو کورس یا د یو ښوونځي لپاره یا د یو درس لپاره سهار وختي ځي. د نورو عادي کسانو پرتله د ډیر وختي ځي او ځینې نور کسان بیا د ده په دې عمل پورې خندېږي چې پلانی سهار وختي په توره شپه کې چې موږ له خوبه هم نه وو راپاڅېدلی دی روان وي، دا څه بالا دی. او مقابل لوری ځینې کسان بیا همدې خنداګانو ته تسلیمیږي په دې معنی چې دوی د همدې خبرو له امله خپل کار پرېږدي، خپل دغه عمل پرېږدي. نو ما مخکې وویل چې که ته دا کار ترسره کوې نو دا ته په خپله د نورو د خندا لپاره ځان جوړوې، د نورو د خندا وړ ځان په خپله کوې. نو داسې مه کوه. بیا وایم چې که د خلکو له خندا څخه ډارېږې نو په خپله ګرم یې، په خپله ګرم یې، په خپله ځان بربادوې. ځکه که خلک په تا پورې خندا نه پرېږدي نو ته ولې د خلکو لپاره خپل کارونه پرېږدې؟ دا کار ستا د تباهۍ لپاره دی. داسې مه کوه. او خلکو ته هم هغه څوک چې زما غږ اوري او په همدې عادت مبتلا دي، همدغه بد عادت لري، نو هیله مې دا ده چې تاسو په خلکو پورې مه خاندئ بلکې له خلکو سره وخاندئ. په خلکو پورې خندل ستونزې ډېروي، ستونزې پیدا کوي، ستونزې زیږوي. او له خلکو سره خندل یو ځای ستونزې کموي، فکرونه جوړوي. نو لومړی هغه څوک چې په نورو پورې هر وخت لپاره عادت داسې جوړ شوی وي چې په نورو خلکو پورې خندا کوي باید ونه کړي. او ترڅنګ هغه خلک چې د نورو له خندا څخه متاثره کیږي باید متاثره نشي او د خلکو په خندا پورې باید لاړ نشي او د خلکو د خندا له امله باید خپل کارونه پرېږدي. که د نن او سبا په تمه یې نو ولې یې؟ که د نن او سبا په تمه یې نو ولې یې؟ فکر خو وکړه، ستا هر نن ستا د سبا تضمینونکی دی، ستا هر نن ستا د سبا تضمینونکی دی. نو که ته هر نن د سبا په تمه یې نو ستا نن هم خراب شو او ستا سبا هم خراب شو. کله چې ستا نن خراب شو او ستا سبا هم خراب شو، ستا ټوله آینده خرابه شوه، ستا ټول راتلونکی خراب شو. نو داسې ولې کوې؟ نو هر وخت لپاره د نن او سبا په تمه یې نو ولې یې؟ پوښتنه څه ده؟ ستونزه ولې ده؟ زمونږ او ستاسې د خلکو هدف مې دا دی چې د ډېرو خلکو عادت دا شی دی، جوړ شوي دا ډول دي چې موږ او تاسې هر یو د نن کارونه سبا ته پرېږدو، موږ او تاسې هر یو د نن کارونه سبا ته پرېږدو او د نن خبرې د سبا لپاره پرېږدو. راځه نن یې پرېږده، سبا به داسې وکړم، سبا نه وروسته دا کار داسې پیلوم، له سبا نه وروسته ښوونځی وایم، له سبا نه وروسته کورس پیلوم، له سبا نه وروسته هر سهار تلاوت کوم، له سبا نه وروسته په سم ډول لمونځ ترسره کوم، له سبا نه وروسته له خلکو سره ښه اخلاق ترسره کوم،
له سبا نه وروسته په موبایل کې ډېرې خبرې نه کوم. له سبا نه وروسته په موبایل کې ټولې سندرې ډیلیټ کوم او مسالې پکې اچوم. خو هغه سبا نه راځي. کله چې سبا راشي هغه بیا نن شو، بیا د بل سبا په تمه کېږي، بیا د بل سبا په تمه کېږي. د دې سبا په پایله کې داسې جوړ شي چې د دې کس نن هم تباه شي او سبا هم تباه شي، او کله چې نن او سبا دواړه تباه شول، ټول راتلونکی تباه شي، ټوله آینده تباه شي. نو داسې باید ونه شي. موږ او تاسې باید هر وخت لپاره د نن کارونه په نن کې ترسره کړو. د نن کارونه باید د سبا لپاره پرېږدو، او موږ او تاسې باید داسې عادت ونه لرو چې هر وخت لپاره د سبا په تمه شو. د سبا په تمه باید نشو. موږ او تاسې باید د سبا په تمه نشو. موږ او تاسې باید د نن ټول کارونه په نن کې خلاص کو. که زموږ او تاسې مرض دا شو، که زموږ او تاسې عادت دا شو چې موږ د نن کارونه سبا ته پرېښودل، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اکثریت خلک دا ډول عادتونه لري، نو زموږ او تاسې سبا به هم تباه وي، او زموږ او تاسې نن به هم خراب وي. موږ به نن هم څه نوي کړي، او سبا به هم تش پونما راڅخه تر شوی وي، او همدا به د دې سبب شوی وي چې زموږ آینده یا زموږ ټول آینده به هم خرابه شوی وي. نو که څوک همدا عادت لرئ، له نن نه وروسته همدا نن یې پیل کړئ، او له نن نه وروسته د سبا په تمه مه کېږئ، او له نن نه وروسته دا عادت پرېږدئ چې له سبا نه وروسته دا کار کوم، له سبا نه وروسته داسې کوم. نو سبا باید پرېږدو، او موږ او تاسې باید د نن په تمه نشو، د سبا په تمه نشو. باید موږ او تاسې ټول د نن کارونه باید په نن کې ترسره کو، او سبا لپاره نوی پلان باید ولرو. ځکه چې زموږ او ستاسې هر نن د سبا تضمینونکی دی، زموږ او ستاسې هر نن د سبا تضمینونکی دی، او زموږ او ستاسې د هر نن په اساس زموږ او تاسې سبا جوړیږي. زموږ او ستاسې د هر نن په اساس زموږ او تاسې سبا جوړیږي. نو داسې باید نه وي، او موږ او تاسې باید د نن ټول کارونه په نن کې ترسره کو. که جرأت نه لرئ، علت څه دی؟ دا بله یوه خبره ده. درنو اوریدونکو، زه پوښتنه کوم چې که جرأت نه لرئ، علت څه دی؟ ولې جرأت نه لرئ؟ ولې جرأتي نه یې؟ که نه یې، علت څه دی؟ او که یې، ولې یې؟ آیا ته هر وخت په خپل ځان کې پاتې شوی؟ که ځواب دی هو وي، نو حل لاره دا ده چې خپل نفس مخاطب کړئ، په غصه شي او ورته ووایئ چې ای بدبخته، تا به نور څومره چپ او بې جرأته پاتې کېږي، او یا داسې دا دومره وخت چې ته چپ او بې جرأته پاتې شوې، نو تا څه ترلاسه کړل؟ که خلک له تا څخه مخکې دي، ښه ده چې مخکې دي، دا تا ته انرژي در بخي او دا د احساس در کوي. نو هر وخت لپاره باید تاسې له خپل نفس نه وپوښتئ چې ولې ته په ما باندې دا کار کوي. مثلا که ته جرأت نه لرې او ته هر وخت لپاره خپل نفس چوپ ساتلی، د حق ویلو اجازه یې نه در کړې، نو ورته ووایه چې په غصه شه ورته، او ووایه چې ای بدبخته، ته به نور څومره چپ او بې جرأته پاتې کېږي، او یا داسې دا دومره وخت چې ته چپ او بې جرأته پاتې شوې، نو تا ته څه ترلاسه شول یا څه ترلاسه کړل تا؟ که خلک له تا څخه مخکې دي، ښه ده چې مخکې دي، دا تا ته انرژي در بخي او دا احساس در کوي چې ته هم باید مخکې لاړ شي، ته هم باید هڅه وکړې، ته هم باید پرمختګ وکړې، ته هم باید یو څه ترلاسه کړې. تا دا خبره درک کړې چې زه ولې وروسته پاتې یم؟ که ته وایې چې نه، زه نور ستړی شوی یم، باید آرام وکړم،
یا زما د پرمختګ لارې تړل شوي دي، نو دا ته ښه نه کوې. دا ته خپل ځان غولوې، دا ته خپل ځان ته دوکه ورکوې، خپل ځان په دوکه کې اچوې، خپل ځان په ستونزو کې اچوې، خپل ځان په مشکلاتو کې اچوې. نو هیڅ کله داسې مه وایه چې زه ناکام یم، هیڅ کله داسې مه وایه چې زه پاتې یم، او هیڅ کله داسې مه وایه چې زه نشم کولی. هر وخت لپاره وایه چې زه کولی شم، ځکه ستا ارادې، ستا غښتلې ارادې، ستا قوت، ستا په ځان باندې اعتماد تا تر بری پورې رسوي، تا تر بری پورې رسوي، تا تر واک پورې رسوي، تا تر اهدافو پورې رسوي. نو هیله مو دا ده چې زموږ او تاسې هر درون اورېدونکی باید په خپل ځان کې جرأتي وي، په خپل ځان کې باید پیاوړی وي، نهیلی نه وي، باید هر وخت لپاره د مخکې تګ په فکر کې باید وروسته تګ باید ونه کړي. په همدې هیله درنو او قدرمنو اورېدونکو، د نن فکري رغون خپرونه په همدغه ځای پای ته رسو. هیله ده خپرونه مو خوښه شوې وي او ستاسو د فکري سمون سبب ګرځېدلې وي. په همدغه ځای ما نور غفور ظهیر ته اجازه راکئ. تر یو بل پروګرام چې بیا هم ستاسو درنه خدمت ته حاضرېږم، تاسې په لوی او متعال څښتن سپارم. هر چیرې یاست خوشحاله او بریمنه واوسئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ښه وختونه، ښې شېبې.